ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق میں خبرہ 13 جمعم کړي وا او د يهوديانو چې دا هغه په حق کې کوم د ظلم اراده وا دا هغه مم څه بیان کړو. د عیسی علیہ السلام چې کوم خاص مرګریو هغه ته به حواریین وي او حواریین به ورته ولې وي. نو بعض علما وایي چې دی بس سپینې جامې اغوستلې پاک صفا لکه اوسم چې کوم خلق منس او دس کوي دا چې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاک او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفتم کړی دی چې بهترین خیر ثيابکم البیض ستاسو بهتر جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنوا فیها موتاکم مړیم چې خخوینو په سپینه جامه کې په سپین صادر کې خخ کې ناغي بس سپینې جامې غوستلې ځکه ورته حواریین وای او بعض علما وای نه حور دې صفاوالی او سپینوالی ته وای د دې زړونه صفاو لصفاء عقائدهم زړونه صفاو پاکو د عیسی علیہ السلام په سچا مسلمانانو ځکه ورته حواریین وای. بعض علماء وی چې ندی به جامې سپینولې دو بیانو او ما تاسو ته 13 جمعه ویلي مو چې ردی او معجزه عیسی علیہ السلام لیدې وا نو داغه معجزې د وجه ندی بیا په عیسی علیہ السلام دی ایمان او مسلمانان شو وو ذاتی جامې پاکون کې او جامې سپینون کې دو بیان او ډېرې معجزې د عیسی علیہ السلام د نږدې نه لیدې وې نو د خاص مرګري سو کوئی دوی بکبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دا پاس را رہے وی سکوے وی من کبان نیسو پی دی دریاب تو غرزوے کنا اغیی و دا سیو قتل اتنا بلد دا کبانو دا نیوو خپل خپل زی نئی دی ابو کے کبان نشتا رازمون د کبانو خپل زین دی خپل ګودرونه دی هغه کې کبان نسوي تاسو غورځوي همدل ته کبان شتا بهر کیف دی وسره کلک شو مرګروي او بغورځو جالونه الک خو مشهور الک عیسی علیہ السلام خو خلکو پیجند ډېر معجزې ښکارا شوی وي جالونه غورځو چې وی غورځول دومره کبان پکې لاندې رالل چې بیا اغي دروچتولو طاقت نه لرو چې دا جالونه خم راغون کل کبان خو پکرال خدا به د دریاب نه روباسو څنګه. عیسی علیہ السلام د رب العالمین ښکارا معجزې ورکړې وي نو دی حواریینو د حضرت عیسی علیہ السلام دا معجزې لیدې وي
هغه ته پته و چې دا د الله رښتونه پیغمبر دی، ایمان یې پرې راوړی او کم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دی به ورسره. د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده، یو ځای کې خاص اقامت نو، یو کلی کې دعوت، هغې نه بل کلي ته ځه، هغې نه بل کلي ته ځه، ځای په ځای د هر چا کور لا، د هر چا بیټک لا، او د هر چا حجرې لا، چې کم ځای به غونډه و دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکو. وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو، یو جام، یو کونټی او یو ګومنز، دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره به د جامو نه علاوه نور ځان سره اسم نه ګرځول، هر څیز نه ځان ساته. وی په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی، او نبی علیہ السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر، بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي، ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي، نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه. نو حضرت عیسی علیہ السلام هم داسې و، مسیح ورته وایي. عیسی علیہ السلام ته په لاره سفر کوونکې ګرځېدونکې، نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګومنز. نو یو سړی یې ولید چې هغه د لښتي نه په لپ او بر اخیستی او څکلی، اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څکم، د جام نه بغیر خو اوبه څکلی کېږي، هغه یې وغورځو. او ګومنز دې دپاره چې د خپل ویښته پې ګومنز کې وی په لاره تېرېدی، او بل کسو هغه په مخ لپه واچوله، مخ سر یې ووینځل، نو بیا په دې ګوتو باندې د خپله ږیره واروله، ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول. وی ما خو ویږه بغیر د ګومنز نه ویښته نه واریږي، دا خو د ګومنز نه بغیر هم د سر او د ویښتو واریدل کې، ګومنز یې ورپسې وغورځوله. دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وې او کوڅه په کوڅه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکو. حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی، انتهایی زیات، ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جم دی کوي، برګ مرض والا او ړوند انسان دا د الله په حکم جم دی کوي، دومره شهرت یې مونته او نوجوان 40 کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی، پر الکانه ولا رب العالمین پیغمبري ورکړې وه، ډېر لوی شهرت یې مونته و. نو هر چا به د معجزو مطالبه کوله. نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه، ای عیسی، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. وی اللہ تعالی داسې به وکړي، اے عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له را نازل کړي. لګیا یو که نه تا سره خدمت کوو، خلکو له دعوت ورکوو، الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پسو نه خلاص شو، تیار خوراک راځي. عیسی علیہ السلام خو پوه شو کم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی، هغه قوم الله تباه کړی دی. هسې که معجزه راغلې ده د پیغمبر او چا منلې نه ده، نو الله نه دی تباه کړی، خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه یې مو نه مني، نو بیا هغه قوم الله تباه کوي. نو عیسی علیہ السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبې کي، خو که بیا هم پې څوک ایمان رو نړي یا څوک انکار وکړي تباه بشي. وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهیز وکړي مه کوئ، بس الله ته توبه وباسئ، پام کوئ، دا څه کوئ، لږې معجزې مو لیدلې. دی ورته څه وایي، دی ورته وایي چې نه، مونږ یو مقصد دی په دې کې، زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي، یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او دا رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي. نو ممکن ده چې ډېر خلک نور هم مسلمانان شي، دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي. حضرت عیسی علیہ السلام یې مجبوره کړ، رب العالمین ته رجوع یې وکړه، بار صحرا ته ووت، میدان ته 2 رکعاته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ، الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې قبلوي، شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه، جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه، رب العالمین ته یې لاس ونیو، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یا اللہ تعالی سوال کوم اللهم ربنا. ګوره خلک وی عیسایان وی د خدای دی،
تو کوئی دا اللہ زوی دے دروغ تول دروغ وی سبحانک هذا بہتان عظیم اگر اللہ تا سوال کی اللہم یا اللہ ربنا اے زمون پروردگارا اللہ تا سوالو کا حواریین تو اشاعت ادرے گے نما پا دعا امین ہوئے انزل علینا مائدتا من السما دا اسمان نے یو خوانچرا ترا نازل کی دا اسمان ذکا چی دا زمکی دا رزق چی من خلو دام دا اللہ دے کنا چی دا تپا کما خوانچا پرلت راتاو کے ورتکینے نو دا خو که اللہ پیدا نکی نو منگے پیدا کولی شو پخپنا غنم یا جوار خوٹا اللہ لازمه کے نریستی دی دا خدا اللہ قدرت و طاقت تی تبہ محنت کے رو باسی اللہ وینا دا خومستا دا خو اللہ دا اسمان نو غوارو مائدتا من السما چی اسمان نرا روانی و پستر گویوینو تکونو لنا عیدا لأولنا و آخرنا واللہ زمونگ دا خلقو دا پارم دا خوشحالے ذریعی او دا رستنو خلقو دا پارم دا خوشحالے ذریعی و آیتا من کا واللہ ستا یو قدرت یو معجزشی خلق اوینی او خلق پی ایمان روڑی معجزشی دے اللہ تے یو سوالو چی سوال یو که عیسیٰ علیہ السلام دی خپل قوم طویلو گوری یو خبر کم معجزہ برازی خو کب دا دے معجزے سرم دا اللہ دا قدرت نے انکارو کو اللہ ذوالجلال پخپلا فرمائلو قرآن حکیم کے اللہ فرمائلو وی چدا بنازلوم خو کد دے سرم دوی انکارو کو لأعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین دا سے سزا بورکم چی مخلوق دا خدای لبا میں پزمکا دا سے سزا چرتنی ورکلے گورے پوئے کا پا مخلوق دا اللہ لبا میں دا سے دا عبرت سزا چالم نہیں ورکے لکا دیر چے بیا ورکو پوئے کا بس وینا بس ایمان با خام دا موجودہ دا منگا اللہ تسوالو کا اخکارش دے اکڑلا چی رب العالمین پا حضور کے دعا اکڑلا ہوئی چے یا سپین اوریز رالا اگا سپین اوریز رو راخ کتا کے دلو دا طول حواریین او دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری او چه سمرا مسلمانانو دا سی تماشگیر دارال طول ورطا سوالار دی پا تماشا دک سپینا مزیدار خشتا و ریاض رالی و غنڈا وغیرہ کوزیگی راخ کتکیگی راخ کتکیگی راخ کتکیگی زمکی تراو رسیده یو پلاو میدان کے و ریاض رالا خلق قصر سپینا و ریاضی نی بل شینی اگا و ریاض کے دن اللہ یو درستخان را کس چه زمکی تا اگا و ریاض رالا و ریاض ختم شوا نو درستخان راخ کارشو لوی درستخان او پاغی درستخان دا پاسا خوراکون پراتری او بیا پی دا پاسا یو بل درستخان پروت تے لکه سوک میلملا پا خوانچا کسا شیر اولی دا پاسا پی یو بل درستخان پروتی چه خوراک پی پتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تا پا سجدہ پری ود رب العالمین شکریہ ادا او ویم جڑل چه اللہ دستا شکر ادا کو زما سوال دی قبول کو یو لویا موجزہ دی راخکار اکلا اللہ دا موجزہ دا ما دا قوم اور دی خلق دا بربادے او دا حلاکت ذریعہ مگر دا وی جڑل اعلانیو کو ویستاسو سوال قبول شو اللہ دا اسمان ندر تخوانچر افوز اکلا خو گوارے شرط پکی دے چے مالدار بدا نخوری غریبانان بے خوری او خصوصاً اغا خلق چے اغا بیمارانی رنزورانی اغا خلق با مخی کوئی رنبے بے خوری خوریداروغ بے رستو خوری خو مالدار بے نخوری صرف غریب بے خوری دے شرط مخکم نے مالدار و سریخ مالدار و طویلو چی نظر من خوار سے پورا دی دا موجود اخکارا کچی دا غریبانانی اخری دا منگا نوکران و دا چاکرانی اخری دا بیرلوی خبر دا شرط و سر مخی تلجو وی رازے دا طول غریب و ترا یوزے اکلل چی سمر بیمارانو دے و ترا یوزے اکلل دی خو خلق خوشحالو وی خورے وی نا دا اللہ رسول لنبے با پی شورو تکے وی پا میں مخورے وی نا لنبے شورو با پی تکے درستخان نے غسر لرے کاغا کپڑا او دا سے خوشبوئی تلا دا سے خوشبوئی چی پا مخدز مکہ دا سے خوشبوئی چار تمچانا و محسوس کرے اعلاق کل بڑا سو خوشبوئی او بیا چو قتل سو پکے یو کبو پکے یو مئے طول درستخان دا سر نا ترویخ پور یو رویت شوے کب دا میانس کے پروت تے او گیر چا پیرا چی پا دغا علاقہ کے کم قسم ترکارے و خوراکونو داغے ڈونگے یعنی داغے لوخی داغے کٹوے پرتے ہوئے قسم اغا زمانہ کے چی کم قسم ترکاری ہوا اغا ترکاری داغے زی پا زی کٹوے لگی دلی دی داغے ڈونگے داغے لوخی پرتے دی او ورسرا میوے اغا زمانہ کے بے موسم میوے چی سمروے اغا میوے تے گیر چا پیر پرتی دی
تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکا، اچارونه، خواږه، یعنی کم نعمت چې د رب العالمین وو دا هغه ټولو نعمتونو نه در څخه ډک دی او میانس کې رویت شوی مزیدار علاقه پروت دی. لګیا دي خوراک شروع شو، خلکو ته خوراک وکړه، د الله درستخان. الله اکبر. زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخی ذات درستخان، او چې د پیغمبر موجود او د پیغمبر په دعا راغلی نو دې کې که زه ډېر تقریر وکړم چې دا شی و پکې دا شی و پکې دا، نو دا زه نشم پوره کولی. فایده او برکت پکې سو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه، شربتونه وسره، اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه وسره هغه وسره سکا. نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې چا به خېټه خرابوي، نه پکې دا شته چې په چا به دړ راولي، ولې د الله میلمستیا ده. نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکي، بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي، دا پکې بیل برکت دی. څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړېږي، د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو. بعض علما وی روزانه به دا خوانچه راتله، او بعض علما وی نه یو د اتوار پر ورځ به راتله. خلک به ورته ناستو، خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار پر ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه، تر بل اتوار پورې به معلو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسوه. او څوک وی نه چې روزانه به راتله، دوی به ورته ناستو. دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رود شوې کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي، او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل، خوراک به یې کو جوړېدل به. 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغی، 40 ورځې متواتر. سازش شروع شو صاحب، سازشونه خو شته که نه؟ ړومبی هغې مالدارو سازش شروع کو. هو ولې هغوی ته تکلیف و، هغوی خدا وی چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي، زه کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري، ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي. هغوی چې تیار او مونږ ته هغوی د خانانو کار کوستو، لیونیانو چې بیا کارونه کول، لاړل کورونو کې ډډې وویل یاره که زمونږ کار خپل کار کوم، ډوډۍ له خلک کارونه کوي، ډوډۍ مونږ ته د جنت ښه تیاره میلاوېږي، په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې. تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو، ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي، او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته، نه چا کار سوي چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي. هغې وی دا څه په مصیبت اورېدو، زمونږ چې کوم نوکرانو کوم زمیندارو کوم کار به یې راله کو، دا کارونه به راله څوک کوي. ښه اخوا حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه، هغوی بوک هړتال شروع چې زمونږ قصه ختمه شو، خرابه شو. ولې د دوی ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړه، نو دکان روانې اوس خلک جوړ شو. او زمانه د چا وه؟ زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل، د دغې خلکو دور او زمانه ده. ارسطو ارسطاطالیس، تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې، دغه زمانه او دغه دور دی. هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې، دا دې څوک کړل؟ مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي، نو مونږ خو دوکانونه دغه تش په کورسو ناست یو، مونږ له څوک چېرته راځي؟ هغې ځان نه غم جوړ کړ او لوی پراپیګنډه جوړه کړه، هذا سحر مبین، دا خو جادو دی، دوکه ده، سحر دی، دا څه کوئ؟ د تیارې به بلد شي، سبا به دا رزق نی، بیا به هم کار ته ډډې نه لګي، څه کوئ؟ خلک یې راوچت کړل، صاحب لوی هنګامه جوړه شوه. عیسی علیه السلام پس لوی نفرت، بادشاه هم راوچت شو، د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه. یاره داس هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی، کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی، ورشه راواخله، ټول ماشومان راته په دې لمسئ، کله دا شی کوي کله هغه شی کوي. دا څنګه مسله جوړه شوله؟ بس عیسی علیه السلام خو پوه شو، بیا دومره ظالمان دا د یهود وګورئ، دا ټوله خبره مې همدې لپاره شروع کړې ده درته. دا سازشیان ټول یهودیانو، یهود د زمانې، دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو، او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان، باقي چې څومره ټول یهودیان. دوی پراپیګنډه جوړه کړه، بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام وجل پکار، دنه دا وطن خلاصول پکار دي، دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي، ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي، ستا خدمت به هم څوک نه کوي، ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي. سبا به له دا پیغمبر
دې د جامع بندوبست مو کې دا هر څه براته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو اچھا کم خلقو پاغه دی د عیسی علیہ السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لا اعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احد من العالمین دا سه سزا به ورکم چې په مقدس مکه به مې ګوره بیا چاله نه ورکړي هغه سزا سوا د عبرت سزا هغه دا و چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه بدل شو او تاریخ لیکي سترګونه به اوخ کې به دی आवाज بچا ورک فلان کې د فلان کې زوی نو سر به وړاقه یو سور به کې سر وړاقه زم بل به आवाज ورک روړ به ولا راغی فلان کې د فلان کې زوی بل سور به سر وړاقه چې دا خو زم خبره نشوي کوله شکل د سور ګرځیدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسی خنزیر راشو مکه ګندګي وخوري خوراک یې ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ودې په ټول مردار شو کم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور ودو کې د هغه مردار شوی بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله تعالی شکلونه بدل کړي نه 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 کم قوم چې مسخ شي د هغوی اور ودو نه زیات جون نه اور ودو کې دننه دننه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نورم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پکې بس لوی پراپیګنډه جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه بس دی ووجه مړې کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کېره کړی حضرت یحیی علیه السلام په چاړه لال کړی دی په سونو پیغمبران یې شهیدان کړی دی د یهودیانو بس بادشاہ اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وی راونیسئ بس د دې علاج دا چې دی به وجنو پرېږدو یې نه او دله موږ سزا ورکوو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی دی خو په شواروس کې دننه په سونو پیغمبران وجلی دي دا یهودیان دا ډېر انتهایی سازشیان دي دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا پې د پاسه کفر نبی علیہ السلام میں پیجنده ورته پته و د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به وی وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبی علیہ السلام صفتونه کول خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په د ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی خو پېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو موږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې موږ ته به یهودو سوې نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود پې کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ دا یهودیانو مشرو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکوي د الله پیغمبر الله ته دې خوا کا اسلام یې راوړه مسلمانان شو په هغه ټک خدای پاک مسلمان کا وی ان وجهک لیس بوجه کذاب اے پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګورې تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لړ شه زه به ځان پټ کړم غږ به نه کوې چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی ولې که خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدلې غږ مه کوه زه به هغې کې کښېنم دی لار ټول یهودي راغونډ کړ تاسو راځئ د آخرې زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی او جي وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی
بهترین پلار نیکه په نسب ډیر اعلی او ډیر بهترین او ډیر خسړی دی. وی کدا عبد الله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ؟ وی خدای راغه ایمان نو ساتي، ا دې خدای دې ایمان نو ساتي، ستاسو ایمان نه هغه اسلام نه راوړي. وی کم یو دې ورګه اپاسه ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ځکه نبی رسول الله مخکې دعوت ورکړي، هغه سوالونو جوابونه هم ورکړي. وی تاسو چې سوې مو پیژند او ته رښتونی پیغمبر او د ما در باندې ایمان دی. اوس وی سوایه وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبی وی دا خراب سړی دی. وی نبی علیہ السلام ته عبد الله بن سلام وی صاحب دغه نه یریدم وی دا بهتان والا قوم فخپل وی ان اليهود قوم بهتون. عبد الله بن سلام وی زما دا قوم يهود داسې قوم دي چې بهتانونه تړي. یو دلته چاته پوسو کوئی قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، کہ یهودیان دا نبی علیہ السلام داسې پیژني چې دې رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی دی. وی دا رښتیا دي؟ عبدالله ابن سلام ورته څه وی؟ وی بالکل. وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته. د خپلو بچو نه ښه پیژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. وی ځکه بچو کې م شک ځکه چې پته نه لګي چې ته ښځې م غلطي نه کړې، مونږ ته پته نه لګي چې ته او ده کې م دا شک نشته. دا راته پوره سوچه دی، ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. ظالمان دي. نو یهود د هغې د پاسه پیژند، ایمان یې پرې ونړه، خیبر کې زهر ورته واچول په چیلی کې میچنې پرې بله اوچت کو، نبی علیہ السلام له دعوت ورکړه پرې راغورځو، الله ته بچ کړ. دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان. نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی د عیسایان قمقل دي. دا تاریخ هم لیکي، تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دي به راته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو خیال دی. دوکه کوي، خطا کوي. مونږ عیسی علیہ السلام څومره احترام کوي وایه که نه؟ پیغمبر دی د الله، د الله مقرب بنده دی، پیغمبر دی. مونږ وایو اسمان کې جمدې ناستې مونږ یې دونه احترام کوو. او د یهودو اوس هم دا عقیده ده چې دی مونږ وجلی دی او بیا راجمدې شوی دی. هغې خو یې مونږ وجلی دی، عیسایان وی بیا راجمدې شوی دی. او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نن د مسلمان خلاف په سازشونو کې. بهر کیف بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت هغه اعلان وکړ راوینیسي دی مونږ پانسي کوو. نو د هغې خلکو پانسي به دا وه چې یو لرګی به یې بره وتړو، لوی لرګی اوږد، او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې ټک پو. نو سړی به یې ورته اوچت کړه، داسې به پې خور کړو. دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل، نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل، په دې لاسونه په دې سینه به یې وله میخونه ووهل، غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې، په هغې به وله پاسه میخ وو. دې به اویزاندو په دا سولی کې، دې ته به یې سولی وې صلیب، په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به ترې سوتل. صلیب یې جوړ کړه، وی دا پریدونه دی وجنو ګرځی او پسې را پیدا کړي. حضرت عیسی علیہ السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره، او دوی راله هغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایانو. چې محاصره کړه معلومات یې وکړل، وی دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی، وی زه ورځم دی ګورم. رب العالمین عیسی علیہ السلام اسمان ته اوچت چت سوری شو، قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ، بالکل جم دی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك الله فرمائی بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا. الله وی بالیقین درته ویم چې دوی نه دی وجلی، ما ځان ته اسمان ته پورته کړی دی. هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ور ننوت، دی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې د په کومه کوټه ور ننوت، ما پسې راځه دې کوټه کې دی چې ور ننوت. د هغه شکل الله د عیسی علیہ السلام کړ، مری نه پورته شکل لاندې نه، مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیہ السلام چې دی ولل پس کلکې هغه راونیو. هغه وی زه نه یم څه کوې دی نه مخکې شه، مخکې کېږي که نه مخکې کېږي. بویه ته د چغې والي ما بوځې زه ستاسو هغه ملګري نه یم، شابه مخکې شه، ته زموږ ملګري د کوم ځای نه شکل یې د عیسی علیہ السلام. بویه ته سولی ته یې ور وخېجو، چې ور ویې خېجو مغه چل یې ورسره وکړ، مړ یې کړ. جامې ته خوا شو ګوري لکه دا خو زمونږ دغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیہ السلام په شانتې دی، خو لاندې لاسونه خپې خو یې زمونږ دغه ملګري دي. نور ویې لکه هغه عیسی علیہ السلام که دی وي زمونږ ملګري څه شو، او که دا زمونږ هغه ملګري عیسی علیہ السلام څه شو. قرآن کې الله وی ولکن شبه لهم، په لوی شک کې پرېوتل، لوی مصیبت کې پرېوتل. بل رفعه الله الیه، الله وی ما ځان ته پورته دی. خو یې مونږ مړ
الله ما قتلوه نه وجل دي او ما صلبوه نه پسول کړل دا الله قران اوس دا عیسایانو عقیده نه د عیسایانو اوسنه عقیده ده چې مور ور پسې جړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور لراغه او په یو غار ته نه نوت او دا عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتل دی خپل بچي وسره د عرش خوا کې ناست عیاذ بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیہ السلام وای دا الله رسول او دا الله بنده او دا زموږ عقیده ده الله لنه زویشته نه ولا لورشته دا الله زوی ته حاجت ته په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دی لکه چې بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډا والي نه راځي زوی خلک دی لنسی چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پریوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزیږي دنیا وعده نه کړی د 3 کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی 3 کال عمر یې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزیږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت بشي تر دې حده پورې چې د مکې مکرمه او د مدینې منورې ګوند ته هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دې دا ورغه اوس نه راولي چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای اوس د دې د خپې خخۍ یو ځای کې خپې جمعوي خو انشاءالله چې دغه زمانه نه د دې نه مخکې دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنگ ازادي او 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلې لیکن الله بیا خپې وسته خدا دوی کوشش دی یو وخت دی په دنیا غ هټلرو هغه دورو د انګريزانو په عیسایانو په ټول دنیا باندې د قبضه کوشش کړو پروردگار هغه خپې وسته لړل بیا په برتانیې او په امریکا پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي ان شاء الله بیا به الله خپې وباسي ټینګيږي بنه کوي خو خیر د دې کوشش دی دی براشي په ټوله دنیا با قبضه ونی چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکي عیسایان دغه وخت کې رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا کی مهدی به پیغمبر نی یو نیک انسان دی ډیر خلک به دغه وخت کې د مهدی توپ دعوه کوي ځکه مسلمان به ډیر کمی مسلمانان به په علاقو کې خو پټ به لګ به شام کې به لګ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاړي به الله ته فریادونه وکړي بیت المقدس به هغه په قبضه لته لګي چې په علاقې کې څومره دی بټول کافرو قبضه لته لګي وی مهدی با په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه بدیر اتختینو مکه مکرمه ته براشي او په مکه مکرمه کې با خلق د سره بیا د خلافت بیعت وکي دی به د خلکو مشر اجلاس پرونی او نه خبرسي نوم به د پیغمبر علی السلام فرمایي زما د نوم پشانتی محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم پشانتی عبد الله د مور نوم به زما د مور د نوم پشانتی آمنه او ظاهری شکل او خوی به زما پشانتی او دوا به غټه نه خوي دوا یو نه خبرې چې په دغه روزه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې بس پومې تندر نسی ټول دنیا به وته وګوري چې پومې تندرونه وي او په 15 روزه باندې بنورم تندرونه سي په د روزه په میاش کې بس پومې تندر نسی او د هغه روزه په 15 روزه باندې بنورم تندر نسی او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وی چې خلک به د لاس نه رونی سي او بیعت به وسره وکي او غټه نه خبه بل دی چې د اسمان نه به یو غیبی आवाज وشي هاذا خلیفۃ الله دا د الله خلیفہ د مهدی اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابعداریو کې خبره وره دا یو غیبی आवाज وشي دا به غټه نه خي بس خلک به رونی سي او بیعت به وسره وکي خلیفہ به کې خلک او دغه عیسایانو خلاف به جهاد شروع نو دی بدن سره د مکه مکرمه او د مدینه منورې لخر راوالي او د دمشق شام ته براشي عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان هم پکې مري او مسلمانان هم شهیدان کیږي او دی به بیا راشي
بیت المقدس ته چې دا کوم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي، دا به بله فتنه به راوځي. دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه، بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به دجال فتنه وایي. دجال به راوځي، دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی، دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلق به په ایمان راوړي، دعوه به کوي چې انا ربکم، ستاسو رب یم، انا الهکم، ستاسو لوی خدایم، په ما ایمان راوړئ. خلق به لګي دړادړ به ایمان به په خلق راوړي. ولې؟ ځکه چې هغه سره به ډوډۍ وي. نن سبا خلک ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي، هغه سره به مالي دولت وي. د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي، الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي، هلته به ورته پته وي راو به غورځي ځمکې ته راوباسه سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسي. نو چې خلکو له وروره څوک سره او سپین ورکوي، په ایمان څوک څه کوي؟ د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ دا چې څومره د امریکې او د یهودو ایجنټان دي دا څوک دي؟ دا مسلمانان نه دي. د پیسې دپاره د یهودو ایجنټي کوه، د پیسې دپاره د عیسایانو ایجنټي کوه، د پیسې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه، نو پیسې دپاره دي. نو خلکو له پیسه به ورکوي، دولت به ورکوي، مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي. او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني، اور هغه اور کې به یې غورځوي. او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالی به وله ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی. څه مطلب؟ که اور ته وغورځولې یریږه ما نیغ به جنت ته ځي، او که خوشحالی یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی، خوشحالي ده، باغونه، مال، دولت دی، خو دا د جهنم ذریعه ده. د مدینې منورې خواله به ورسي، وایي دجال به په ټوله دنیا ګرځي، صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي داخلېدی. د دې دواړو ښارونو په لارو، په کوڅو، په درو باندې الله به فرشتې ودرولي، دی به نږدې کېدی هم ورته نشي. مدینې منورې د خواله به ورسېږي، نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي. نو چې کم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي، هغوی به ترې راوځي د مکې مدینې نه، د ملګري به شي، نیکان به پکې پاتې شي. یو کس به راشي، د دې دجال چې کم څوکیداران دي هغوی ته وایي څه شو هغه دجال؟ هغوی به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې، هغه د موږ خدای دی مړی کې. انور به ورته وایي نه، تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي چې د ما متعلق څوک هر څه وي وجنې به یې نه ماله به یې راولئ، دی چې خپل خدای له یې بوځي. دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ور مخامخ، چې ور مخامخ یې کړي ورته، چې ورته وګوري او ما خو پوره یقین راغی چې ته همغه دجال یې چې د کوم مطالب مونږ ته د دواړو جهانو پیغمبر ویلی دی. ولې؟ ځکه نبي علیه السلام فرمایي وی دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی، ړنده به یې ړنده، او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان دی، قبیحه به ښکاري. او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو، الله ګورې ړوند نه دی، د سترګه ړنده ده. او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کاف الف فیرې، کافر، دا به په تندي د پاسه لیکلی شوي. خو مسلمان به پې پیږي، کافر به پې نه پیږي. مسلمان به پیږي چې دی پې لیکلی. نو چې څنګه ورته وګوري وی موږ ته د ما یقین راغی چې تو ماغه خبیثې دجال یې، د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایلی. دجال به یې د بټه راونیسي، خلکو ته به وایي خلکه که دی زه مړ کم او بیا واپس جمدې کم، زمون خدایي به ومنئ، زما خدایي. هغوی به ورته وایي صاحب موږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی، ته خو عظم زمونږ خدای. وی داسې به یې د دواړو خپونه ونیسي، دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، مړ به شي. او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي، نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی، داسې به لاړ شي راشي. وی مړ مې که که نه؟ خلک به وایي او صاحب. وی واپس یې جمدې کړم، که مې جمدې که تاسو به ما ومنئ چې زه خدای یم؟ وی صاحب مخکې نه م منلې. بیا به ورته اواز وکړي، دواړه اندامونه به یو ځای شي، بیا به جمدې شي. چې جمدې شي دجال به دې تپوس وکړي، وی وایه که نه اوس مې خدای منې که نه؟ وی اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه باز دجال دی. اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر همدقسې ویلي چې یو کس سره به دا چل کوي، اوس مې پوره یقین راغی. وی خرابي نیسي بیا وجنم. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ کو دوباره نشي وجلی، طاقت یې نشي پیدا کړ.
زور به ورکوي نه به شي وجلی. وی ورشه چاړه راوړی، چاړه به راوړي، چاړه راوړي په مری به ولېږدي. نبی علیہ السلام فرمایي دا مری به ول الله را تانبې په شان کی وجلی به نشي. اور به بل کی اورې که دې ته دله غورځوم، اور کې به غورځئ، الله به پې اور ګلې ګلزار کی. هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا سنګ خدای دی، دا ما خو دې مړ کي اوسه، دا دجال دوکباز، دا هغه ځای نه به دجال روان شي. لویه فتنه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې. تمیم الداری او صحابي دی، هغه موږ مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي لګي ښکارا کړی. وی په کشته کې سوارو، آبادبانی کشته و د هوا په زور چلیږي. وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه رااله، زمون کشته یو جزیره ته یوړه. وی هغه جزیره کې مونږ شو، انسان پکې نشته. اوس په دې سوچ چې دا جزیره کې د هوا د طوفان ختم شي، مونږ بیا خپل کشته ته وخیږو او روان شو. په خیر جزیره ته چې مونږ څنګه ورلو، یو حیوان دی، ناشنا حیوان دی، او داسې ویخته دی په ببر، ټول وجود یې په ویختو کې ډک دی. وی مونږ ته ویاریدو، وی مونږ سره خبرې شروع کړه چې تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ خو عرب یو. وی مه یاریږئ، زه جاسوس یم، جاسوس. خدای پاک جاسوس دلته څه کوي؟ دا خو لوی بلا ده، دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی، دا څه بلا ده؟ وی ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ؟ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو ناخوا ورواړئ، هلته کې یو بله شی به ووینئ. ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی بسیله. وایي چې هلته ورلو، یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی، د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو، او یې ټوپ کي داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي. وایي مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ ویرېدو ته. وایي چې د دجال یم. دجال تاسو د کوم ځای یې؟ مونږ وایي مونږ د فلانکې علاقې. وایي رانه تپوس وکړو چې یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی، هغه پیدا شوی دی؟ مونږ وی او کوم ځای دی؟ مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی. ملګري شته که نه؟ او ملګري خو شته. جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه؟ او جي جنګونه خو ډېر شروع دي، کله یو له شکست ورکوي، کله په خپله ملګري دغه کېږي. په فلانکې علاقه کې چې هغه تبري ښار کې هغه دریاب دی، هغه شته او جي شته. وی ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي، یو ساس کې اوبه به پکې نه، او داسې څه نورې خبرې م راته وکړې. مونږ وی ته څوک یې؟ وی د دجال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه او د دې نه مخکې نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی، بیان یې کړی. دی راغه مدینه منورې ته، راغه پیغمبر علیہ السلام ایمان وروړ، مسلمان شو، او د ایمان نه پس وی صاحب یو قصه درته نه کو ای وایا. وی دغه څه پلار را روانو، یو جزیره ته لاړو، دغه یو بلا مې ولیدله. وی دې خلکو ته وایا. تمیم الداری هغه ټوله واقعه هغه صحابه ته بیان کړه. صحابه یشهد انک عبد الله ورسوله، ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه دجال کړو بعیني هغه خود نه واورېدل، او دراته هغه ټوله پوره قصه وکړه. مدینه منوره کې یو سړی یهودي و، دا غزوه و په مدینه منوره کې. علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی دی، او پیغمبر علیه السلام مبارک داغه یو باغ کې نبی علیہ السلام داغه ملاقات لم تلو، یعنی هغه لم ورغلی دی. هغه چې نبی علیہ السلام ورغی، ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وې چې خلکو چا به وي دغه یاره نبی علیہ السلام چې دجال متعلق کوم خبرې کوي دا همغه دی. یو ځل نبی علیہ السلام ورغی، تپوس ته کوي، هلکه وایي ته څه نه؟ وایي ما ته یو تخت ښکاري، تخت د اوبو د پاسه. وی نبی علیہ السلام صحابه ته وی دا ډېره شیطانانو تخت دی. وی څه خبر دله راځي که نه راځي؟ وی صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دوه دروغ راځي، کله دوه رښتې یو دروغي، دا خبرونه راله راځي. نبی علیہ السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما پړه کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، دېړه کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیہ السلام صحابه ته وایي ما سورت دخان ورته پټ کړ. سورت دخان هغه آیاتونه مې په دې اړه کې راوستل او دلته کې مې په دې اړه کې پټ کړل. دا ما پړه کې سری دی وخت کې وې نور نه پیګم، خو دخ دخ پکې راځي، چغه شروع شه
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روستا وی اللہ رسول وجنه مینا وی نه ګوره کدا دجالی نو ته نشي وجلې د وجلو کس عیسی علیہ السلام نه او کدا دجال نی ولی او بيځای انسان وجنه بیا هغه یو مارکه کې رستم غیب شوی پته نه لګیدل چې ترک شوی خو چې کوم نه خبر نبی علیہ السلام د دجال متعلق یادول اکثر بده کې موجود دی نو ځکه بعض علما وایي چې دا مغه دجال بار کې دجال براشي دا غ فتنه په دې ټوله دنیا خورش د خدای دعوه وکړي چې څه ته سوغواړي ور کوي با بلکې تر دې هدا پورې یو قوم له براشي چې تاسو په ایمان وروړي هغه به وته چې زموږ ځامن مړ شوی دی خدای مړه ده کدار له جمدی کول شي بیا در باندې ایمان وروړو ویړه خلاص په دې جمدی کوم مقبره ته بلار شي आवाज بو کی هغه خلق به جمدی نشي خو شیطانان بر د تابع وي نو شیطانان به د هغه سړي د ځامنو د خځې په شکل شي ناغي به وي چې دا ور جمدی میکړل الله په دې فتنه براوانی ګرځي نو دې خو د عیسایانو فتنه دې خو د دجال فتنه رااله مهدی لار دغه تا شام تا په دې درمیان کې رب العالمین حضرت عیسی علیہ السلام را کوس د دمشق د جامع مسجد پس پینه مناره به فرشتو نیولی او د بر اسمان نه را کوس کې دنیا به وته ګور د مازیګر وخت به بانګ د مازیګر به شي چې څنګه را کوس شي د مانځه وخت به نو حضرت عیسی حضرت مهدی به ورته وی علیه السلام وی ورمخ کې د مانځه وخت وی نه امامت ستاسو حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما امت الله دومره عزت ورکړي دي چې عیسی علیہ السلام په کومه ډله کې موجودي امامت باغ نه کوي زما امتی به کوي وینا امامت تاسو حق دی تاسو کې یو کس ورمخ کې چې امامت وکړي نو د مازیګر لومبي مونږ په مخ د ځمکه عیسی علیہ السلام په حضرت مهدی پسې عیسی علیہ السلام ته بیا مهدی ور اوجاړي خلک به مرته اوجاړي چې شکر د چراله مونږ په لوی غم اخته یو خلق ټول لاړ کافر شو چا په دجال ایمان راوړ څوک د عیسایانو مرګري شو کورونه هغه قبضه کړ علاقه را هغه قبضه کړ او دې وخت کې بد دجال امر رسیدلی شام ته وی چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکو شوی دی ځان ته عیسی وای اب پوي شي وی تختیبا ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال عیسی علیہ السلام ته ور مخامخ شي دې بداسي ویل کیږي لکه مال کا چوبو کې واچو ویل کیږي عیسی علیہ السلام به تعاقب شروع کی ور پسې بچي اور اعلان دی به کې پنيزه به وی مردار به دجال بمرشي خلکو تباغه نیزه او خي اولید تاسو ک دجال خدای وي نو خدای سو کوجل شي مړ مې ک کنه دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیہ السلام مرګرتیا شروع کی سوچه خشتخ کول مسلمانی وشي مهدی به دغه وخت کې وفات شي سو کوئی وکاله او سو کوئی سلويخ کاله دا به عیسی علیہ السلام په مقدس مکه حکومت وکړي بل فتنه به دغه درمیان کې راشي یاجوج او ماجوج برا خطا شي اما الله یو طرف ته بند کړی دي اغي براشي چې اغوی راشي د دنیا د خلق به وجني پریدي بنا یو بم وجني بل بم وجني او داسې براشي دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی پاغه چې راشي لوی دریاب دی نو داغه او بوته به ور متوجي شي نو چې دا مخ کې خلق کې د دریاب نه پوریوزي او وروستي را رسي نو په دریاب کې وساس کې وبمني اروستنی به ویل کا د ازمکه باندې خدا وبوسه نه نه خانه خوشدل کا چې دلته وبوي جوړ ابا غنور بلاګانو سکلی په مخ د ازمکه به ایسو کمپری ټول بمړ کی یو بمپری نه دی او بیا بس چلو کی بیا بلیندې راوال یو بل تبوي وې د ازمکه مخلوق خو مړک راځي چې بر د اسمان مخلوق سره جنگ کو فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنگ کو او عیسی علیہ السلام بدغه وخت خپل مرګرو ته وای راځي چې مونږ کوهی تور تلاړ شو دا غر شاته پټ شو ځکه دوی سره د موږ د جنگ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیہ السلام مرګري دا په ټوله طرف ته غون شي دغه علاقه بر یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کی یاجوج ماجوج هم دغه انسانان دي لنډي شکل والا نبی علیہ السلام فرمایي واړه واړه شي قدونه دي پلنې پوزي دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ماته چینیان ښکاري دغه شکلونه ځکه لنډه پوزه پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره بډيري چې د شمیر نه بزیاتی ممکن هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راوړي پته نه لګي الله ته پته ده نو لیندې و براولي الله به ولا رنگ کړي د وینو رنگ با هغه غشي واپس را لېږي وګوره کنه وی بار فرشته مړې کړې بیا په رب العالمین په ترخونو کې دانې راوخېږي ټول بمړش چې مړشي بین بشورو شي عیسی علیہ السلام با اللہ تا فریاد ہوگی یا اللہ دا دین دلا سمون گردے دے نشو
نو بیا رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي، هغه مارغان به د دې وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي، هغه وجودونه به دریاب ته لو شي، ځمکه به رب العالمین پاکوي. بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخ د ځمکه قایم شي. او داسې عبادي به چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کیني نو یو غونچک به نشي خلاصولی، غټ غټ انار به میوې به او د عدل و انصاف حکومت به شروع شي. مدینه منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی نو یو وسره حضرت ابوبکر صدیق دی، یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، د یو قبر دی خالی دی. هغه نبی علیہ السلام فرمایي دی کې به عیسی علیہ السلام خخېږي، هغه دی کې به خخ شي. نو د عیسی علیہ السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا، کفر به بیا شروع شي، مسلمانی به ختم شي، ورو به مسلمانان مري. کم چې لږ مسلمانان پاتې یو لوخړه لوګي به راشي، هغې سره به هغوی مړه شي. دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني، الله به نه پېژني، او یو بل سره به داسې جون تیری لکه د حیوانات د ځنګلو، دا سپي او دا خره، دا چې څنګه یو بل سره کم جون تیری دقسې جون به تیری. نبی علیہ السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه، قیامت به په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني، بربند به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او جون تیری، په هغې به قیامت راځي. نو دا زمونږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیہ السلام اسمان کې جمدی دی بالکل، الله به راکوزی، هغه صلیب به ماتی کم ته چې عیسایان سجدې لګوي، هغه خنزیر چې عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه وجني، هغه به حلالوي او ختموي به، او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای م او نه د خدای زویم، زه د الله بنده. او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی د عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خېجولی. اوس خو سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی، شریک سازش دی، لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان دي. ولې؟ ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري، ډېر انتهایی غلط. مونږ ورته الله بنده وایو، مونږ ورته الله پیغمبر وایو، هغې ډېر غلط سوچ لري. نو خبره مې دې پورې کوله، یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته او بل د یهودو او دغه خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړ. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دعا کوئ نو په دعا کې یو دام وایي چې الله ما رد مونږ د دجال د فتنې نه وساتي. اس پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دنه د انقلاب راوستي شي، د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي. او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور وبکي، دا دې ولا خدای ختم کړي، الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي. خونه وخت دا وی چې اسلام آباد کې اجتماع دعا غواړي، الله دې په خیر او په خوشاله سر ته ورسوي، امت او مسلمان ته رب العالمین فایده نصیب وګرځولي. روزه متعلق پر ادلو کې فیصله بلو شوی د زیارت پر ورځ باندې یقینا روزه ده راتلونکي زیارت، او د چهارشنبه په شپه به میاشتې ته کتې شي. نو که د چهارشنبه په شپه میاشت ښکاره شوه نو د چهارشنبې به روژئ، که د چهارشنبې په شپه ښکاره نه شوه د زیارت بیا یقیني روژه ده. ځکه چې د ګل د شپې څوک ګواه پیدا نه شو، د شوقدر د شوقدر ګواهان د ګل پیدا نه شو، د نهې ګواه د نهې په حساب د چهارشنبې یو کم دېرشه به راځي او د زیارت دغه راځي. دا نو که زیارت خو چهارشنبه دېرشمه راځي، نو که چهارشنبې شپې ښکاره شوه نو په چهارشنبې به شي او که نه جی زیارت یقیني ده. په واده کې د خور یا د لور په واده کې د الک د کور والا نه خلک روجي او دغه اخلي، ډوډۍ موډۍ اخلي، دا څنګه ده په شریعت کې؟ دا خبره نه ده. بعضې خلک او د الک کور نه روجي اخلي او دغه ته اخلي، دا ډوډۍ موډۍ ته اخلي، دا خبره نه ده. خپلو میلمنو نه ډوډۍ ورکوي او د الک کور نه یې غواړي، که دې وس کېږي نو، که دې وس نه کېږي څه ضرورت؟ میلمانه پې خپل پالې ډوډۍ د هغوی نه اخلي. دا زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی. دا خبره نه ده. دا خو زما په خیال چې بله جمعه چېته ووایم وخت ناوخته دی. اوس دعا کوئ الله د آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، الله د فتنو نه محفوظ کړي، الله د ټولو مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. مردګانو دپاره دعا کوئ څوک مسلمانان مړه دي الله ذوالجلال د ټولو مغفرت نصیب کړي. بعضې ملګري بیماران دي، په میره کې یو لږ بیمار دی، سار راغلی دعا ورته وکړئ، هسپتال کې پروت دی، الله تعالی دې ولا شفا ورکړي. نور هم څومره مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي. الله د فتنو د دجال او د فتنو د قبر او الله د حشر د ورځې د فتنو د عذابونو په امن کې وساتي.
دواړو جهانو خیرم نصیب کې. حاضر جمع چې څومره ده تا ته الله لاس اوچت کړی دی. الله زمونږ د دعاګانې قبول کړي، الله زمونږ دعاګانې قبول کړي، ګناهونه معاف کړي. اخر وخت کې بخوري دا کریم نصیب کړي. لا اله الا الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 180 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام واقعا واوریدا. دا واقعا په 2 کیسټو کې مکمل شو. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر 255 2912. سپیشل فرمائش د نعتخوان حافظ بشیر جان ارمانی. موبائل نمبر 0321 90 24 722. میراج لا سرورزی، میراج لا سرورزی، سور شو پا براق مخ کی خادم د پیغمبر زی، سور شو پا براق مخ کی خادم د پیغمبر زی. میراج لا سرورزی، میراج لا سرورزی، سور شو پا براق مخ کی خادم د پیغمبر زی، سور شو پا براق مخ کی خادم د پیغمبر زی. او معراج لا سردار زمونگا زی پسری تاج دے، او خلق دیر ویدار زمونگا نن شب معراج دے، یا خلق دیر ویدار زمونگ نن شب معراج دے. پورتا پا سفر زی، پورتا پا سفر زی، تیز لکا دا برق کل مرکب دا پیغمبر زی. معراج لا سرور زی، معراج لا سرور زی، سور شو پا براق مخ کی خادم دا پیغمبر زی، سور شو پا براق مخ کی خادم دا پیغمبر زی. او تیز دا دا براق دے او بکڑی دی دندرب، او زیل دا میساق زی وابوری گفتن درب، یا زیل دا میساق زی وابوری گفتن درب. پاس خیر البشر زی، پاس خیر البشر زی، خلقا خوشبوئی ترن دا مشکو دا عنبر زی. معراج لا سرور زی، معراج لا سرور زی، سور شو پا براق مخ کی خادم دا پیغمبر زی، سور شو پا براق مخ کی خادم دا پیغمبر زی. بابا آدم صفی اللہ اولید نبی پاول اسمان، مسیح عیسیٰ او روح اللہ، موسیٰ کلم نبی سلطان، مسیح عیسیٰ او روح اللہ، موسیٰ کلم نبی سلطان. مخت نجوم دا قمر زی، مخت نجوم دا قمر زی، یا لکا بلبل چی سلام ایلا دا صد برزی. معراج لا سرور زی، معراج لا سرور زی، سور شو پا براق مخ کی خادم دا پیغمبر زی، سور شو پا براق مخ کی خادم دا پیغمبر زی. او دا جوندن با اورشی دی فانی بازار کی، او یوزلی بشورشی خلقا پنوخار کی، او یوزلی بشورشی خلقا پنوخار کی. عبداللہ مزترزی، عبداللہ مزترزی، یو کفن پا غاڑا دا گناہ پیٹے پسرزی. معراج لا سرورزی، معراج لا سرورزی، سور شو پا براق
مخک خادم د پیغمبر زی او معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی او معراج لا سردار زمونگا زی پسری تاج دے او خلق دیر ویدار زمونگا نن شب معراج دے پورتا پا سفر زی پورتا پا سفر زی تیز لکا د برق کلی مرکب د پیغمبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی او تیز د براق دے او بکڑی دی دندرب او زیل دمی ساقزی وابوری گفتن درب پاس خیر البشر زی پاس خیر البشر زی خلقہ خوشبوئی ترینا دا مشکو دا انبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو پا براق مخک خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی بابا ادم صفی اللہ ولد نبی پاول اسمان مسیح